د نیمې شپې سندرې خوند کوه څوک به ودوي او څوک به ورک د ملک وینه یې د زړه په باغ مې ګلی وشوه او که وشوه نو زما په قسمت څه لیکلې وي کنه راشه پالې کال مې وګوره چې به زما په قسمت څه لیکلې وي کنه راشه پالې کال مې وګوره او راشه پالې کال مې وګوره خوشحال نه کوه الله دې ستا خاندان نه خوشحاله وي نسیمه یاره په خیر رالی او رالی ایزارو باسه چې تلی دې ښکلومه نیمه به یم او نیمه به نه یم او که نه یم شرکه نیمه شکه به د جانان دیدن لازمه یې چې یو ستا یم او بل خفه کېږي او یاره نسله ورکې او جنتونه خدای په دوو کې او یوو کې او کې نو او یای زما کې او یای تورې او خاورې کې نه دلته ستا او یما راغلی مخکې را څرګند کا ډېر مستر صاحب جب کیا کا سارے جا حالونه ټول د مخالونه وای د ځنې خالې مرور پخلا کوي में दसरो गतवाए मिस्टर शार जपके गमे प्लका कवि दा साइलेंट दसड़ा द पारा سرے پوینو سرے ورتا کومے اے زما په حق کافر یارا او یارانو او د پوزر گئے کسی دی او رمخان دما دا ټپه د هغه مرګرو د پاره ده چې هغه خپلو خویندو له په جایداد کې حصه نه ورکوي صحیح ده دا خورې دی ورور ته وایي کنه بعضې خلک پنځه وخته منځونه کوي وروره او تسبیح په لاس کې نیولي او دا
د تاسپونه وباسي خو د خپلو خویندو او د خپلو کشرانو د یتیمانو د دې حق نه ورکوي که نه هغه یتیمانان چې کوم زمونږ تاسو سره د هغوی حق کېږي مونږ یې نه ورکوو یا زمونږ خویندو میندو له مونږ حصې نه ورکوو دا د هغه خلکو دپاره درته پزه کومه چې زما په حق کافره یاره د بزرګۍ قصې دې اورم وخاندمه چې ته کله تسبیح مسبیح اړی که نه خلک وایي پلانې انعام ښه سړی دی خو هلته د خپلې خور حصه نه ورکوي نو زمونږ دا خویندې وایي زما په حق کافره یاره د بزرګۍ قصې دې اورم وخاندمه خلکو خدا خیال دی چې انعام به یې ربابونه ډنګوي او ږیره یې نشته او سور کافر دی ما زړه پاک پروردګار ته معلوم دی ناڅاپه مې دلبر مخې له راغی بشر راغی وای مای مختبس ور زیر کتلی نوای خاجی لالا تا توسط کی روانیم خدا سوای باران وریږي غولې ډندې قدم زما په قدم ته راځه دننه یې راځه دننه یې بیا د باران په شپه رانشي د خپو خبره د بېبې لیدلې دي تبریکو سچ دی کونډې دي تبریکو سکې دی کونډې دي وې ضمانت کوي باقي راکاږي مړه دې کړم وې